د افغانستان ځمکنی ترانسپورټ تر ټولو غټه عایداتي منبع د دولت لپاره او تر ټولو لوی سهولت د افغانانو لپاره. دا باید وویل شي چې د افغانستان ځمکنی ترانسپورټ که د کابل څخه هر ولایت ته یا د هر ولایت څخه مرکز ته یا د یو ولایت څخه بل ولایت ته ځو زموږ ته یې ډېر سهولتونه برابر کړي. او بل د خوښۍ ځای دا دی چې په افغانستان کې هغه موټرونه د استفادې وړ دي چې هغه زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې هېڅ ترې استفاده نه کېږي. شاید د هغوی اقتصاد هم زموږ نه ډېر جګ وي، خو موږ افغانستان ته هغه موټرونه راغلي چې هغلته نه کارول کېږي، یعنې سهولتونه د مسافرو لپاره بیخي ډېر دي. نن به په دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان ځمکنی ترانسپورټ په کوم وضعیت کې دی، څه باید ورته وشي، څه ورته شوي دي او د دوی پلانونه څه دي په راتلونکي. د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې حاجي صاحب محمد نبي افغان د افغانستان د ځمکني ترانسپورټ د انسجام د شورا مرستیال میلمه دی چې ښه راغلاست ورته وي. تاسو ښه راغلاست وایم حاجي صاحب، ستړی مه شئ خپرونه ته. مننه، سلامات اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته اورېدونکو. ډېره مننه کوم. حاجي صاحب، که راته وایئ چې په افغانستان کې اوسمهال د افغانستان ځمکنی ترانسپورټ په کوم وضعیت کې دی؟ مننه. لږ تېر ته چې وګورو او په دا 50 کلو ته چې وګورو، موږ مخکې هم په دې باره کې ډېرې تاسې سره مرکې لرلې او ډېر موضوعات هم سره شریک کړي. ترانسپورټ انشاءالله اوس له هغه وضعیت نه په راوتو کې ده او د موږ ځمکنی ترانسپورټ حکومت دغه یو شی درکړي دي چې دا د ملت ته او دا نه له خارجي داسې څوک راغلي دي چې دلته یې سرمایه گذاري کې کړې ده او نه په داخل کې دغسې یو په غټه سطحه یو تجار یا تجاران راغلي چې په دې کې سرمایه گذاري کړې. دې کې خاص ملت ته ټول هغه غریب خلک دي، هغه بیچاره خلک دي، یعنې په اوسط ډول تر 98% پورې د موږ ترانسپورټ یعنې هغه زیات موټر به یو کس 10 موټره ولري، هغه زیات تعداد باندې 10 موټره تر 98% پورې خلک تقریبا له دې نه 1 2 3 5 10 لري، له هغه نه زیات نه لري. یعنې په غټه سطحه داسې غټ سرمایه ګزاران دي کې نسته، ټول غریبان دي او ټول بیچاره خلک دي او له دې مخکې پخوا له دې نه ډېره ناوړه استفاده سوې ده. د دوی حق نه ده ورکړل سوی، د ترانسپورټ ته یو قانون نه و جوړ سوی. یعنې په دې 50 کلو کې په تېر حکومت کې نه 20 کاله ووتل، متخصص خلک راغله، هر رقم خلک راغله، اما یوه طرحه ورته جوړه نه سوه. اما هغه 50 کلن پخواني قانون باندې مخکې تلل. دا طرحه قصدن نه جوړېده یا ظرفیت نه و؟ دې کې ډېر غټ فساد ده، ډېر غټ فساد و، ډېر غټې بدبختۍ وې چې هر سړي خپل جیبونه کې ډکول. او دویم د دې په راز کې هغه افراد و اشخاص ول چې هغو د موټروان وینې چکلې، هغه که اتحادیو والا و که شرکتو والا و، خپله یو موټروان نسو کولی. دویم د ترانسپورټ لپاره هغه زوړ قانون، هغه دغسې یو قانون و چې یو شخص نسو کولی چې حکومت ته خپله نمایندګي وښیي یا د په خپله نمایندګي هلته خبرې وکړي. هغه ته اتحادیې جوړې کړې وې چې هغه اتحادیو کې هغه خلک ناست ول چې هغو به د موټروان یعنې یوه کتابچه به قیمت به 2,500 یا 500 یا 1000 افغانۍ، دوی به 100,000 1,000 روپۍ تر اخیستې، یا به یې نیم ور لاندې کړه، یا به یې 9 ور زیات کړه، یا به یې 1 ور زیات کړه، یا به یې 2 ور زیات کړه. نو خوشبختانه د امارت له راتګ سره او مخکې له امارته چې کله موږ په پښو ودرېدلو، موږ شورا جوړه کړه، موږ دغه معضله یو څه حل کړه. اما اوس رهبري د وزارت ترانسپورټ تر ډېره کوشش دا کوي، یعنې تر ډېرې اول ورځو کې به موږ ډېر مشکل سره لاره، موږ ویلی چې وزارت له موږ سره تبعیض‌آمیزه چلند کوي، اما له موږ یې نه پوښتل، خو دوی خپله په هغه موضوعات ورته معلوم وو. له پخوا نه هم یو څه موضوعات سته، یو څه تګلارې سته پرتې وې چې هغه نه سوې عملي کېدلی. نو دوی کوشش دا وکړه چې هغه کومې طرحې یا کوم موضوعات چې د کاغذ په مخ پرتې دي سته، په هغو باندې فکر وکړي، هغه کې بررسي یې کړې، ویې کتلې. نو فعلا دغه کومه تګلاره چې دوی جوړه کړې یا یې جوړوي، صحیح ده په بعضې موضوعاتو کې یو څه مشکلات سته لږ او ډېر، ځکه موږ هم یو څه متخلفین یو او حکومت هم یو دم چوکاټ ته د موږ راتګ دا به یو څه مشکل ولري. اما د آینده لپاره موږ په دې ته خوشباوره یو چې انشاءالله موږ ته به ډېرې ښې تګلارې جوړې سي او فعلي مسؤلین د موږ د وزارت
دا غواړي چې موږ د افرادو د اشخاصو له لاسه د موږ موټرداره وباسي او یو ګډه تګلاره چې هغه هم موټردار ته ګټي هم تجار ته ګټي او هم د افغانستان دغه سرمایه چې ملت د بیچاره و خلکو ده دا خوندي وساتي او دې ته داسې یو تګلارې جوړې کړي. پخوا به د موږ موټردار خو د موږ خلک خو چې څومره یعنې هغه د هغه نسته ورسره هغه خپل اقتصادي اړخ نسي تشریح کولی. موږ د باربري بخش کې پخوا به یو موټر له کابله تر خرلیسوی پکتیا دغسې تر کندهاره پورې 80 ټنه وزن وړ چې هم به یې سړک برباد که هم به یې ځان برباد که هم به یعنې یو ټیر به چې 2 کاله کار کوو دغه په دغه وزن کې به یو کالم کار نه کوو. اما اوس خوشبختانه چې وزنونه راکم سوي دي وزن برابر سوی ده دا هم سړک ته ګټه ده موږ ملي سرمایې ته هم موټردار ته ګټه ده هم تجار ته ګټه ده مال خوندي رسیږي. پخوا به خالي جوالیان ول د موږ موټرداره او له دې موقع نه به هم تجار استفاده کوله هم به ټولو به ګټه تر اخیستله هم به حکومت ته تاوان رسید او هم به د موټردار ته تاوان رسید ځکه هغه به ګټه نه ورته کوله او دلته یو رهبري یو تنظیم و ترتیب موجود نه و ځکه موږ اوس هم مشرانو ته هم ډېر ویلي دي د وزارت ترانسپورټ چې باید موږ ته په سرحداتو کې نمبرونه جوړ سي په ولایتو کې نمبرونه جوړ سي ځکه د مال حق نه دلته موټر ډیر دي مالونه کم دي تجار استفاده کوي یا کمیشنکار استفاده کوي یا ما حق په بل باندې خوري. نو که خبر دا ده چې موږ ته یو ګډ میکانیزم جوړ سي په ګډه باندې او د هغه افرادو اشخاصو له لاسه ووځو چې هغو ټول عمر د موږ وینې ښکلي دا هر څه ته باید قدم په قدم کټګورۍ کرایه تجار سره زه باید کښېنم د مسؤلینو سره کښېني د ما ته حق حلاله ګټه کې راکړي زه د مال خوندي ورسوم چې زه هم خوندي یم زه هم 5 روپۍ وګټم اوس خالي تجار یې ګټي او موږ یې دغسې په مابین ډېره مننه کوم. افغان صاحب تاسو چې دغه خبرې د ترانسپورټ وزارت ستاسو د سرمایه ګزارانو چې دوی د موټرونه اخیستي موټرونه لري دوی څه چې کړي دي دوی څه درته ویلي څومره د دغې چارې لابیک دوی ویلی همغږي ستاسو سره ښودلې ده او دا به څه وخت انشاءالله عملي کیږي؟ اصلي خو دوی اوس پې لګیا دي هغه ابتدایي حالت یې تکمیل کړی ده مشرانو ته یې لیږلې وې طرحه تصویب سوې ده. دلته موږ په مسافربري بخش کې څه مشکلات لرل په 4 سمتو کې اوس هم سته دلته ځکه یو دم دغه معضله چې رامابین سته سول او دویم بعضې افراد و اشخاص د اسلامي امارت په لیکو کې هم سته چې هغه له بعضې نکتو نه ناوړه استفاده کوي هغه هلته نو مواجه سي سره یعنې هغه طرز و تفکر یو رقم وي هغه تګلاره یو رقم وي هلته خلک بل رقم استفاده ترې کوي. هغه اولو ورځو کې موږ ډېر مشکلات سره لرل اوس هم لږ و ډېر سته په مسافربري بخش کې هلته د حکومت و هغه د موږ د سکتور له مابینه په بعضې نکتو کې څه مشکلات سته اما د باربري په بخش کې موږ الحمدلله ترې راضي یو الان کې قدمونه مو راخیستي هم نه دي. څو ورځې مخکې یو نوې طرحه تصویب سوله دغه د باقیاتو په باره کې الان کې موږ پې ورته اماده نه یو دغه ته ځکه موږ ورته هیلې خپله طرحه مو سره شریک کړې ده موږ نه ډېرې باجګیرۍ سوي دي فعلا د موږ اقتصادي وضعیت په صفر کې ده د ترانسپورټرانو د آینده لپاره خوشبینو یو موږ غواړو چې تیر باقیات هم صفا کړو خو موږ سره باید د موږ د تیر مطابق چلند وشي چې تیر کې موږ سره څومره زیاتی سوی موږ نه څومره حق اخیستل سوی د موږ نه 1 په 2 1 په 3 1 په 4 حق اخیستل سوی نو د تیر حساب باید موږ سره ونه کړي ځکه ټولو ته معلومه ده خصوصا د اسلامي امارت مسیرانو ته ډیره معلومه ده ځکه ترانسپورټ په پخوا کې ډیرو سره دوی ته ښه معلوم و دوی سره ډیر نږدې نه ناسته پاسته سوې ده او مخکې سره راغلي نو هغه کومه طرحه چې اوس دوی جوړه کړې په هغه کې موږ دا تاسو سره قبول وړ ده نه موږ ته خصوصا د تیرو مالیاتو بخش کې موږ یو څه ملاحظات لرو ورته ویلي هم دي خبرې مو سره شریکې کړي دي موږ ته ویلي دي چې انشاءالله سره کینو او په دې به یو صرف نظر وکړو چې څنګه کولی شو موږ هم نه غواړو چې نور د دغسې د حکومت قرضداري اوسیږو یا د بقایه اوسیږو غواړو چې هغه تیر خپل کومې بقایجات چې دي هغه په یو شکل ختمې کړو او آینده کې موږ هم خپل فعالیت خوشحاله اوسئ. افغان صاحب یوه پوښتنه چې هیوادوالو کړې وه دوی ویل چې تاسو څخه یې وکړم
ډیری وخت په افغانستان کې چې موږ زیات خلک له منځه تلي هغه باروت او مرمیو له منځه وړي چې د خدای دې هغه نور نه راپېښوي او انشاءالله له منځه هم تللي دي، په د یو کال کې ستونزه نشته. خو دویمه کچه کې چې افغانان ډېر له منځه تللي هغه ترانسپورټي ټکرونو څخه د ترافیکي پیښو څخه د منځه تللي دي. پوښتنه داسې ده د افغانانو دوی وایي چې په زیاتره وخت کې دغه زموږ لوی موټر چې دي د 303 او 304 ورته ویل کېږي په عامه اصطلاح، دغه زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کوي. د دغې د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی تاسو د ډریورانو ته ورکړی او که نه؟ له پخوا نه اوس ډېره دا کچه راکمه سوې ده الحمدلله. داسې ده چې موږ افغانان همیشه منفي رقابت کوي، مثبت بالکل د موږ سوچ کې نشته. منفي رقابتونه دا دي چې یو موټروان کوشش کوي چې زه یو 5 میلټه مخکې ورسېږم، هغه که دا فکر نه کوي چې دغه 560 نفره فامیلونه بسته فامیلونه خرابېږي، ملک خرابېږي. دا د یو نفر په سر یو فامیل دا مکمل د 500 او د 80 کلو لپاره د یو فامیل سرنوشت باندې لوبې دي. اما متاسفانه دغه پخوا ډېر ول او پخوا دغسې موضوعات ډېر مخته راتله، اوس تر یو حده کنټرول سوي دي. اما دا کفایت نه کوي. انشاءالله دا هم به وزارت او هم ځکه دلته نظارت ټیمونه ډېر قوي سوي دي او دوی بار کوشش دا کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خصوصا د ترانسپورټ بخش کې انشاءالله آینده کې موږ چې له کومه پې خبر یو دې ته یو ډېر ښه میکانیزم جوړېږي چې له دې ځایه تر کندهاره یا تر هراته په څومره وخت کې باید ورسېږي. بل هغلته به نظارت ټیمونه وي چې هلته پوښتنه وکړي چې څنګه مسافرو تاسې لاره کې دا موټروان بې احتیاطي یو وار 2 وارې 15 وارې چې پوښتنې وسي او غټې جریمې سي، انشاءالله چې دې موضوع ته به هم د پای ټکی کېښودل سي. ښه خبر دا ده چې مثبت رقابتونه وسي او مثبتې خواته پوهاوی ورکړل سي. ځکه او دویم دغه سرکونه هم یو څه خرابه دي، سرک بل دغه خصوصا د کندهار او د هرات سرک کمبره ده، ډېرې حادثې په دغه لاره کې مخته راغلي دي. انشاءالله په آینده کې اوس خو سرک هم هغه اول بخش شروع کړی ده. انشاءالله په آینده کې خو ښه خبر دا ده چې دغه سرک ځکه ډېر پر ازدحامه سرک ده او ډېر بیروبار لري، نو یو څه یې خبرداره کړي دا به ښایي چې آینده کې به یې دغه داسې حادثو مخه نیول شي. ډېره مننه کوم ښاغلی حاجي صاحب محمد نبي افغان چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وکړه. خوشحاله اوسئ.